د هوا په سړېدو سره د ټټارانو بازار تود شوی. د مزار شریف کسبګر وایي چې د لاس جوړ توکي ښه کیفیت لري او د بهرنیو توکو څخه ارزانه تمامیږي. که څه هم د ټکنالوژۍ او علم تیز پرمختګ په هر څه خپل سوری غوړولی، د ټکنالوژۍ په دې دور کې ډیری خلک خپلو خونو تودولو لپاره له برېښنایي توکو کار اخلي. خو بیا هم د مزار شریف ښار په دې کوڅه کې د دې پخواني کسب د څټک غږ لا غلی نه دی. د کسبګرو د څټک لوړ غږ او د وسپنې په شکولو سره د ډیریو کورنیو اړتیاوې پوره کوي او خپلو کورونو کې همدا وطني توکي کاروي. بخاری‌های وطن اول که برای مردم امروز کم اقتصاد است، نرخش ارزان‌تر است. دوم کیفیتش بهتر است دیگه. بخاری‌های خارجی مثلا یک تاش 10,000 15,000 است، مردم اقتصادش ضعیف است. و خارجی خو کم مصرف است، خوبش هم است، سوالاتش هم کم است. برای غریبا باز او یکم که چی میکنه مشکل تمام میشه. این خوب است. کیفیت بخاری وطنی دیگه نسبتا از خارج که میاد خیلی بالاست. کیفیت بسیار خوبی داره دیگه، هم مقاومت بالا داره، هم سوخت بالا داره، هم افتخار وطنی ماست. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر ټټاران وایي د لاس جوړ توکي ښه کیفیت لري او ارزانه دي چې اوس یې بازار د پخوا څخه ښه شوی. فروشات هم نسبتا خوب است. قسمی که ما داخل راسته هستیم مردم یکی دوتا دنبال بخاری میان به خاطر خریدن بخاری، به خاطر که فصل سرما رسید، به خاطر گرم کردن خانه. دولت سرمایه گذاری کنه اما بخاری ترکی را خودی ما جور کنیم، خودی ما جور کنیم، با ما جور کنیم، فایده دولت میشه، فایده ما میشه. که څه هم په دې وروستیو کې راوالد شوي بهرني توکو د ټټارانو بازار یو څه سوړ کړی، خو بیا هم وطني جوړ توکي خپل مینوال لري.